السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا د واټر پمپ د سلیکشن او انتخاب پر رابطه باندې ده چې تاسو څنګه کولی شئ خپلو کویګانو ته یا خپلو ولو یا نهرونو ته واټر پمپ د ډیسي دا انتخاب کړئ چې آیا موږ څو واټه سولر پینل او څو واټه واټر پمپ د ډیسي ته ضرورت لرو. نو تاسو وینئ په دې وایټ بورډ باندې چې موږ تقریبا شپږ عدده موټر یې دلته ورکړي دي چې مختلف واټونه دي او مختلفو مترونو لپاره کار او فعالیت ترسره کوي. لکه تاسو چې څنګه وینئ په دې وایټ بورډ باندې موږ په دغه ډیسي واټر پمپونو کې شپږ قسمه واټر پمپ لرو چې د مختلفو مترونو لپاره مختلفو جوړتیاو لپاره نصب او کنیکشن کیږي. اول د هغې نه هغه واټر پمپ دي چې په 12 وولټه باندې یعنې په یو سولر پینل باندې دا چلیږي چې د هغې واټ مساوي کیږي د 1.5 واټه سره. او دا موټر چې دی د 5 متره هیډ نه یا د 5 متره جوړتیا نه تر 10 متره جوړتیا پورې کار او فعالیت ترسره کوي. نو دلته چې دی دا په یو سولر پینل یو سولاتیا باندې کار او فعالیت ترسره کوي. دویم زموږ سره 2.5 واټه او واټر پمپ دی د ډیسي چې دا په 40 شوټه باندې کار او فعالیت ترسره کوي. دا د 10 متره نه تر 20 متره پورې کار او فعالیت اجرا کوي په جوړتیا نه. تاسو ته اوبه مطلب راخیږي د کوی نه هغه کویان چې د 10 متره نه فاصله د دې د 20 متره پورې نو د دغه نه دغه چې اوبه راخیږي او دا په یو 2.5 سولر پینل باندې دا لګیږي. بل چې زموږ سره دریم پوزیشن کې 500 واټه د واټر پمپ دی چې دا په 40 وولټه ډیسي باندې کار کوي چې دا د 10 متره نه تر 40 متره پورې جوړتیا پورې دا اوبه راخیږي او دې ته عموما 2 سولر پینل 2.5 لګیږي نصب او کنیکشن کیږي ورته. دریم څلورم پوزیشن کې زموږ سره چې 9.5 واټه واټر پمپ دی چې دا په 2 ډیسي وولټ باندې کار کوي او دا د 40 متره نه تر 50 متره پورې چې دی دا کار او فعالیت اجرا کوي. یعنې تاسو ته د 40 متره نه تر 50 متره کوی پورې دا اوبه راخیږي. دې ته چې کله تاسو سولر پینل لګوئ د یو نه چې سولر پینل زیاتي لکه کدی کې 48 یا مطلب 40 شي یا 2 یا 30 یا 16 هر وولټ دغه موټر چې دی دې ته که تاسو سولر پینل نصب کوئ نو دغه سولر پینل یو ته په مسلسله توګه یعنې په سیریز توګه ورته نصب او کنیکشن کیږي. څلورم پوزیشن کې موږ 0 واټه چې د ډیسي موټر لرو چې دغه د 50 متره نه تر 55 متره پورې هیډه پورې دا کار او فعالیت اجرا کوي. د دغې نه کوینه چې د 50 متره نه تر 55 متره پورې جوړتیا ولري د هغې نه اوبه راخیږي او دې ته 4 2.5 سولر پینل نصب او کنیکشن کیږي او دا ټولې سولر پینل چې دې ته نصب او کنیکشن کیږي دغه په سیریز ډول باندې ورته یعنې په مسلسله توګه ورته نصب او کنیکشن کیږي. شپږم پوزیشن کې که چیرې ستاسې کویا د 55 متره نه تر 80 متره پورې نو دې کوی ته تاسې 12.5 واټه سولر واټر پمپ چې دی دا ورته نصب او کنیکشن کولی شئ. هغه واټر پمپ چې په 110 نه تر 220 وولټه ډیسي باندې کار او فعالیت اجرا کوي دې ته تاسې 2.5 5 سولر پینل په مسلسله توګه نصب او کنیکشن کوي او د دغې څخه د خپل کوی څخه چې 55 تر 80 متره پورې دی د دې نه اوبه په نورمال ډول باندې راوباسئ. نو دا وه زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د واټر پمپ د انتخاب په رابطه باندې وه چې تاسې څنګه کولی شئ هر قسم فاصلې کویانو ته دغه واټر پمپ د دغه واټر پمپو څخه تاسې کولی شئ یو واټر پمپ د خپل کوی د متر اندازې مطابق ورته نصب او کنیکشن کوي په نورمال ډول باندې د خپلو کویانو څخه اوبه راوباسئ. نو دا وه زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع. ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.